په کور کې چې کوم فریز دی د هغې د برې خانې نه کوم چې د واورې خانه وه د هغې نه دا 9 پیکټه د چرسو برآمد شو. تقریبا 90 ګرام د سمپل دپاره موږ لرې کړه، نو 11158 ګرام. او په دې لنډو ورځو کې په دې 10-12 ورځو کې موږ الحمدلله تقریبا 25 kg چې دي دا په مختلف چاپو کې موږ ریکور کړه. چرس په دې کې دي او د کم سامپلز دي. تېره شپه موږ ته اطلاع میلاو شو په 16 تاریخ باندې د شپې زموږ IC عمر علي د بټخیلې څوکۍ چې دا محمد سردار په کور کې په باري مقدار کې چرس موجود دي. موږ بر وخت هغې کې ایکشن وکړو. زما سره صوبیدار میجر صاحب نور زموږ نفري دا موږ بر وخت 2 لیډي کنسټیبل یې موږ راواغستې. موږ د کور سرچ کړو. د په کور کې چې کوم فریز دی د هغې د برې خانې نه کوم چې د واورې خانه وه د هغې نه دا 9 پیکټه د چرسو برآمد شو چې کوم په سپینه کپړه کې دننه داسې سپینه کپړه تې تاوه، بیا تې بهر لزګه چې کوم وي هغه تې تاوه. بیا هغه چې کله مونږ وزن کړو هغه 11248 ګرام یعنې 11 کیلو 248 ګرام. د هغې نه بیا مونږ سمپل یې دا جدا کړې، نو هغې کې تقریبا 90 ګرام تې سمپل دپاره مونږ لرې کړه، نو 11158 ګرام پاتې شو. ملزم ګرفتار دی. دا انشاءالله زمونږ عزم دی چې ملکن ډسټرکټ به مونږ د منشیاتو نه پاک جوړو، که هغه چرس دي، که هغه افیوم دي، که هغه هیروین دي او که هغه آیس دي. نو انشاءالله یو کس هم مونږ نه پرېږدو. او په دې لنډو ورځو کې په دې 10-12 ورځو کې مونږ الحمدلله تقریبا 25 kg چې دي دا په مختلف چاپو کې مونږ ریکور کړه. چرس په دې کې آیس هم ریکور شو، په دې کې هیروین هم ریکور شوي دي. نو مونږ پخه تهیه عزم کړی دی چې مونږ به د خپل ډسټرکټ انشاءالله ډرګس فري جوړو.